پکتیکا کې د افغانیو رایجولو په موخه کمپاین پیل شو. د افغانستان بانک له لوري پکتیکا ولایت کې د نجونو له یوې لیسې د افغانیو رایجولو په موخه کمپاین پیل شو. د کمپاین دغه لړۍ د دې ولایت د مرکز شرنې د کشیوالو کلي د نجونو له نورانیې ښوونځي راپیل شوه او څو ورځې به دوام وکړي چې له مخې به یې د دې ولایت په بېلابېلو ښوونځیو کې زده کوونکو ته د خپل ملي هویت افغانۍ د ارزښت او اړتیا په موخه معلومات ورکړل شي. دوی په همدې موخه نن ورځ د یاد ښوونځي په زده کوونکو په زیات شمېر د ښوونځي بکسونه، کتابونه، قلمونه او نور اړین درسي مواد وویشل چې د ملي هویت افغانۍ په باره کې مختلفې لیکنې او تصویرونه پکې چاپ شوي وو. پکتیکا کې د دغه بانک رئیس فضل الرحمن ویاړ په خپلو خبرو کې وویل چې افغانستان بانک د افغانانو مرکزي او ملي بانک دی چې د اوسپنیزو او کاغذي افغاني پیسو چاپ کول یې له مهمو دندو څخه دي. نوموړي د دغه ښوونځي له زده کوونکو هم غوښتنه وکړه چې د پیر او پلور پر مهال د نورو هیوادونو پر ځای له افغاني کرنسۍ ګټه پورته کړي تر څو افغانۍ دود پیدا کړي او د نورو هیوادونو د پیسو مخنیوی وشي. افغانستان بانک افغاني بانکنوټونه د دې لپاره چاپوي تر څو زموږ او ستاسې هیوادوال خپل راکړه ورکړه یعنی پیر او پلور په افغاني پیسو ترسره کړي. تاسو ته موږ په دې خاطر راغلي یو تر څو تاسې تشویق سي او د افغاني بانکنوټونو استفاده وکړي. د پکتیکا ولایت د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال محمد نسیم واجد د افغانستان بانک د دغه اقدام د هرکلي ترڅنګ زیاتوي چې د هیواد هر وګړی باید د افغانۍ دود کولو په موخه د وس په اندازه هڅه وکړي. واجد زیاته کړه چې یاد کمپاین د اوس لپاره د دې ولایت په 5 ولسوالیو کې پلی کیږي، خو هغه غوښتنه وکړه چې یا د لړۍ نورو ولسوالیو ته هم وغځوي تر څو له یوې خوا د افغانۍ رایجولو لپاره کار شوی وي او له بلې خوا زده کوونکو ته درسي مواد رسیدلی وي. افغانۍ د موږ تاسې ملي هویت او د افغانستان هر وګړی بیا لوی ده که وړ ده که ځوان ده که سپین ږیری ده هغه دا فرض است د افغانۍ په رایجولو کې په رواجولو کې مرسته وکړي. خو چون امیر صاحب نن دا یو خو به کمپاین د افغانۍ لپاره وایي بل د مو د شاګردانو مشکلات اکتام ځینو ښوونځیو کې بکسونه نشته، کوم شاګردان چې غریبان دي تکړه دي لایقه دي هغو ته به دا کرتاسي او بکس ورسیږي. د نجونو د نورانیې ښوونځي د والدینو شورا غړي شیر احمد هم د افغانستان بانک او پوهنې ریاست له مسؤلینو مننه وکړه چې خپل ملي هویت افغانۍ ته کار کوي او په همدې موخه یې کمپاین له ښوونځیو راپیل کړی دی. اما په مجموع کې د پوهنې ریاست په هره برخه کې د موږ د مکتب سره مرسته کړې ده. د کتاب، د کرتاسي، د معلم د تشویق، د حافظامه معلمینو یعنی موږ له دوی څخه منندوی یو. بالخصوص نن راغلی پلاوی د افغانستان بانک د موږ کلي د موږ مکتب ته راغلی د تشویق لپاره له دوی څخه یوه نړۍ مننه کوو. پکتیکا د هیواد یو له هغو سرحدي ولایتونو څخه دی چې لا تر اوسه هم پکې راکړه ورکړه په پاکستانۍ کلدارې کیږي، خو حکومت یې تر اوسه په مخنیوي کې پاتې راغلی دی.